يا نبي سلام عليك يا رسول. الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور الإيمان وشرح صدور الصادقين بالتوحيد والإيقان، وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، او كما قال عليه الصلاة والسلام. زما قابل قدر، قابل احترام سامعین کرام، دی وخت کې تاسو سره د روزي متعلق اهم موضوع باندې مخاطب یم. قرآن مجید کې الله جل جلاله فرمایي چې اے مؤمنانو، روزي ما پتا سو باندې فرض کړی دي، لکه څنګه چې په مخکې امتونو باندې فرض وي. مقصد د روزي دا دی چې انسان کې تقوا راشي. تقوا ویل کېږي د ګناه کبیره او صغیره نه ځان بچ کولو ته او د الله تعالی نه یری ته. روزي هم دې دپاره دی چې انسان کې د الله جل جلاله یره راشي. دا د الله جل جلاله یو عظیم نعمت دی چې الله پاک منګ او تاسو ته راکړی دی. حدیث د نبی علیه الصلاۃ والسلام د رسول پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمای چې دا دومره مبارکه میاشت ده چې کوم انسان د روزې د میاشتې یوه روزه ونیوله، د جنت په دروازو کې یو دروازه ده چې د هغې نوم ریان دی. الله جل جلاله به دغه روزهدار په هغه دروازه باندې ورداخلی، او کوم روزهدار چې په هغه دروازه باندې داخل شي هغه ته به بالکل بیا تنده نه لګي. نو دا الله تعالی په موږ فضل کړی دی چې دا برکت والا میاش الله پاک موږ او تاسو له راکړې ده. حدیث مبارک د نبی علیه الصلاۃ والسلام دی. رسول پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمای چې کوم انسان د دې میاشتې روزي ونیولي د ایمان په حالت کې او د ثواب په نیت باندې، یا کوم انسان په دې میاشت کې تراویح وکړي د ایمان په حالت کې او د ثواب په نیت باندې، غفر له ما تقدم من ذنبه، الله جل جلاله به د هغه انسان مخکینی ګناهونه معاف کړي. دا ډیره برکت والا میاشت ده. الله تعالی په موږ او تاسو باندې یو لوی انعام، اکرام او احسان کړی دی چې موږ او تاسو د دې روزي حقوق هغه برابر ادا کو. د ټولو نه اول عزتمند روزه ویل کېږي خپل ځان د خوراک، څښاک، همبسترۍ نه منې کولو ته. اصل کې مسله دا ده چې موږ اکثر خلک روزي ونیوي، خو د هغې نه علاوه بیا خپله خوله د خوراک او د څښاک نه بنده وساتي، خو په غیبت باندې ګنده کي، سترګې په غلط نظر باندې ګنده کي، لاسونه په غلط حرکت باندې ګنده کي، خپې په غلط تګ باندې ګنده کي. نو دغه د وجه نه د روزې هغه مقصد انسان ته حاصل نشي. الله پاک دا یو میاشت په موږ او تاسو دا روزې فرض کړي دي چې موږ په صحیح طریقې سره دا روزې ونیو، د دې هغه مقصد هغه به برابر ادا شي. ځکه الله پاک د خپل بنده سره دومره عافیت او رحم والا معامله کوي. حدیث مبارک کې راځي چې کله د روزې لومبنۍ شپه شي، الله جل جلاله په دې کې سرکشه شیطانان او جنات دا ټول اتړي، او د جهنم ټول دروازې الله جل جلاله بندي کی، او د جنت دروازې الله پاک کلو کی، او بیا یو منادي آواز کوي چې اے طالب د خیره، د خیر طلب کوونکو خلقو راځي، او اے د شر طلب کوونکو خلقو تاسو ودرېږئ. دومره رحم الله په دې انسان باندې کوي چې شیطانان او سرکشه جنات شیاطین دا ټول اتړي او د جهنم ټول دروازې الله پاک بند کی،
او د انسان ته یو پوره دینی ماحول جوړ کړي. نو دغه دینی ماحول نه پیدا غستل دا زمونږ او ستاسو کار دی. اوس کې یو انسان روژه په صحیح طریقه باندې ونیول او د هغې نه یې فایده واغسته، دی کامیاب او کامران دی. او که یو سړي صرف د خوراک او د څښاک نه روژه کړه او بقایه په نورو ګناهونو کې ککړ دی او اخته دی او په هغې کې ګنده دی، نو دغه انسان ته د روژې هغه اهم مقصد چې تقوا او د الله جل جلاله یره ده هغه دغه انسان ته نه حاصلیږي. یو خدا چې موږ او تاسو روژې دا ښه صحیح مزیدارې ونیو، په دې کې د عباداتو خیال وساتو، په دې کې د غلطو خبرو نه ځان وساتو، د غیبتونو نه ځان وساتو، د چغلۍ نه ځان وساتو، څومره حتی الوسه څومره ګناهونه چې دي چې موږ او تاسو د هغې نه ځان وساتو. ځکه قدرمنو الله جل جلاله وایي چې الصوم لی، دا روژه زما دپاره ده او الله جل جلاله فرمایي د دې بدله به زه ورکوم، یا د دې په بدل کې به دې بنده ته زه خپل ځان ورکوم. یو روایت مبارک ته الله جل جلاله ملائکو ته وایي اے ملائکو تاسو ګواه اوسئ په دې خبره باندې چې کوم سړی د روژې د میاشتې روژې ونیوي او تراویح وکړي، الله جل جلاله فرمایي دغه انسان له به په بدل کې زه خپله رضا ورکوم او دغه انسان به زه بخم د ده بخنه به کوم. دومره لوی نعمت الله جل جلاله د دې روژو په بدل کې ورکوي. تر دې پورې احادیث مبارکو کې دومره پورې راغلي دي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام حدیث مبارک ته صحیح صحیح ده چې کوم انسان په یو روژهدار باندې روژه ماتې وکړه هغه له به الله جل جلاله ډېر اوچت مقام او مرتبه ورکوي. تر دې پورې صحابه عرض وکړي د الله حبیب مونږ خو دومره وس او طاقت نه لرو چې په یو روژهدار باندې برابر روژه ماتې وکړو. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي دغه ثواب د هغه انسان لپاره دی چې کوم انسان په چا باندې یو کجوره وخوري یا یو ګیلاس اوبه وڅښي، او کوم انسان چې په بل سړي باندې پوره روژه ماتې وکړه نو الله جل جلاله به زما د حوض نه حوض کوثر نه په هغه انسان باندې اوبه څښي او بیا به بالکل هغه ته تنده نه لګي. دا لوی انعام به الله پاک هغه انسان له ورکوي. یو خو قدرمنو چې موږ او تاسو د روژې خیال وساتو، عبادت دی، عبادت د عبادت په طریقه کول پکار دي. نو یو خو روژه شوه، دویم روژې سره عزتمندو تړلې خبره هغه د تراویح ده. تراویح سنت موکده دي، نبی علیه الصلاۃ والسلام نم ثابت دي او د صحابه کرامو نم ثابت دي او د صحابه اجماع هم ده په دې باندې. نن سبا اکثر په میډیا یو کلیپ چلیږي چې هغې کې دا وینا شوې ده چې تراویح نه قرآن کې شته نه حدیث کې شته او تراویح د سر نشته نه. نو قدرمنو د نبی علیه الصلاۃ والسلام یو څو احادیث تاسو خدمت کې عرض کوم. رسول پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمای من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رسول پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمای کم انسان چې د روژې په میاشت کې د ایمان په حالت او د ثواب په نیت باندې ولاړه وکړه، ولاړې نه مراد تراویح دي، یعنې تراویح وکړې، غفر له ما تقدم من ذنبه، الله جل جلاله به دغه انسان مخکینی ټول ګناهونه معاف کړي. په دې حدیث کې باقاعده د تراویح ذکر راغلی دی. بل یو حدیث کې راځي او تن ناغې عرض وکړه یا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ان شهدت ان لا اله الا الله، که چېرته زه د دې خبرې ګواهي ورکوم چې الله جل جلاله یو دی او د هغه نه علاوه بل د عبادت لایق څوک نشته، وانک رسول الله، او ته د الله جل جلاله رسول، د دې خبرې زه ګواهي ورکوم، 5 وخته مونځ قایموم، مونځ کوم، زکات ادا کوم او د هغې نه علاوه د روژې د میاشتې روژې نیوم، وقمته، او ای د الله حبیبه زه په هغې کې قیام کوم، تراویح کوم، نو فممن انا، د الله حبیبه زما حشر به الله جل جلاله کوم خلکو سره کوي. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمیل
من الصدیقین والشهداء. الله جل جلاله بستا حشر صدیقین او شهیدانو خلکو سره کوي. نو دې حدیث مبارک کې باقاعده تراو ذکر راغی. په تراو الله جل جلاله انسان لسور کوي. نو حدیث مبارک کې واضحه خبره رااله چې یو الله پاک د انسان مخکینی ګناهونه معاف کوي، او دویم الله جل جلاله انسان له مرتبه دا ورکی چې د حشر الله جل جلاله به صدیقین او شهدا او خلکو سره کوي. نو تراویم قدرمنو پکار دي. سنت مؤکده د نبی علیه الصلاۃ والسلام رسول پاک صلی الله علیه و آله وسلم و صحابه ته تراوی کولې. یہ حدیث مبارک کې راځي بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام یو وار رانه کوري سار شو، تر دې پوری چې سحر شو د نبی علیه الصلاۃ والسلام په انتظارو. حضرت عمر سے بتوی اے دا اللہ حبیب سحر شو او خلق ستا په انتظار باندیو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل عمر ما ته پته و د خلکو ما ته علم خو په دې بنیاد باندې رانلم. ما وی چې اسنا دا تراوی په دې باندې چرته فرض نشي. بیا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د منشا مطابق چې کله د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دور خلافت راغی، نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ولګید او ابی بن کعب قاری قرآن دے، صحابی دے، صحابی رسول لے، هغه امامت لپاره منتخب کو او تمام خلک راغون کړل، هغه پسې ودرول او د هغې په امامت کې 20 رکعاته تراویح وشوې. نو قدرمنو تراویح کول پکار دي. غټې غټې غلطۍ دي، د هغې نه ځان ساتل. منګه خلک اکثر تراویح کې ختم وکړو. مسئلم دادا چې په تراویح کول سنت مؤکده دي او په تراویح کې د قرآن مجید ختم کول دا ځان له سنت مؤکده دي. خو چې موږ کله د قرآن مجید ختم وکړو نو د ختم نه بعد بیا موږ تراویح سنت نه ګڼو، بیا موږ تراویح پرېږدو او بس یو پله او بل پله ګرځو. نو داسې نه دي کول پکار. ځکه هر کله چې انسان د سنتو پرېښودونکی شو، په دې باندې عادت شو، نو دی بیا پرو روزی واجبات پریدي او بیا پرو روزی فرایض پریدي، ان تر دې چې دین لاس ووینځي او دغه شان په معاشره کې بیا زندگی تیری. نو د دې خبرو خیال ساتل پکار دي. یو اهمه مسله دا ده چې موږ او تاسو سحری افطاری پښمنه او روزمات چې کیږي، نو د دې تعلق قدرمنو هغه ټیم سره دی. منګه اکثر د سحر بانګونه شروع او پاغي کې زمونږ مشران په خوانه سیستم د خوراک او سکاک کوي. نو ردی نظام ساتل پکار دي. ځکه بانګ ال ویل کیږي چې کله ټیم داخل شو، نو چې ټیم داخل شو تا د سحر په ټیم کې خوراک او سکاک شروع کو. نو مفتیان نبی ردی مسلې تاسو کې چې ردی روزه څه حکم دی. او یا اکثر ماخام ټیم داخل ني مشران دي، نو هغه خو په غړای پویږي نه او په نقشه پویږي نه، د وخت اکثر بانګونه شروع کې نه خلک ولګي او د هغه په بانګونو باندې روزي ماتي کی. نو لہذا احتیاط پدې کې چې دا نقشې زمونږ او تاسو په ثوابای کې ملاويږي یا منیرای کې مختلف علاقو کې نقشجات ملاويږي، هغه نقشې مونږ او تاسو ځان لوالو او هغه په کورونو کې ځان سره کېږدو او باقاعده رزي لیکلي، تاریخ لیکلي، د پښمنی ټیمې لیکلي او د روجمات ټیمې لیکلي، چې دغه خبرو مونږه خیال وساتو. الله جل جلاله دې مونږ او تاسو ټول له د صحیح رجوع نیولو توفیق راکړي او پاغه کې د صحیح عبادت کولو توفیق ته الله راکړي او الله جل جلاله دې دا روزي زمونږ او تاسو ټول نه په خپل دربار عالی کې قبول او منظور کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين. يا نبي